اول به لاس تړلې راړستې که چیرې ځان په لاس نه درکوئ رکې پر د سر وولاستې مالې د خبر راړستې زه په دې خوشحاله کېږم دا مو اوس له غاړې سوې ورسه شریف هم را خبر که ګاډۍ در سټارټ کړئ فورا ورساستئ 2 منټه ټایم مو ورکوستئ صحیح دی سمه ده شریف ته ټلیفون وکړه زر کوستئ هلی ورسه په ما کې نور برداشت نشته شریف خانه راشه خان صاحب د غواړي درلم خان صاحب ورساستئ ما ده ته هدایت کړی دی دا ګلۍ نه دی دا به اول لاس تړلې راړستئ که چیرې ځان په لاس نه درکوئ پر دا سر باندې ټکان وروکاستئ ما له حال راړستئ فورا ولاړ ورسې دا کار وکړئ چې زما د تربرګلوی زور معلوم سي ودرځه شریف خانه دا څنګه شپږ دسې خان صاحب خوري له دا سپوږې بې نوم خلاص کړو درځه ورسې ولاړ سه اوسله یو بل ته ګوره خو ولاړ سه څه سوچونه وایه خان صاحب که ته خوانه به دی په دا 15,000 باندې زه خل نسم ایستلی څنګه یې نسي ویستلی زه په 3,000 لام درولم دا دونه شپږ نه ده په 15,000 یې درولم ته درځه ته ګرځه ټک مه پر کو زه پر درکو زه یې نسم ایستلی بلکل یې نسم ایستی لکه خان صاحب دی پرېږده ګرځه د دغه شپې ریکارډ ده کاپي یم ته خالي د موټر چابۍ راکړه دا رقم ډېرې شپږې ما وځلې ته خالي د موټر چابۍ راکړه دی لکه دی دالت یې لکه سمه ده ته ورسه ویلو زه نو ولاړم کور ته ته کښېنه زه به ولاړ سم خان صاحب لاړ بس کښېنه ته کښېنه زما له کوره فورا ووځو چې یو منټ د دلته نه ونیو ولاړ ځه وځه خان صاحب څه له ده پسې واخیستئ ستا حکم مني خو په 2,500 یې هم ولې خوره کوئ تا څه له په 15,000 روپۍ نه ویستئ خان صاحب زه په 15,000 مړي نسم کوی زه په 2 لکه هم نسم کوی په زه دونې وکړم چې ستا حفاظت وکړم ما هم ستا په دې خبرو کې دا حقیقت ولیدی دی چې ما زما په 15,000 روپۍ باندې نن بل سړی راولولې دا هم کولی سي چې بله ورځ بل 15,000 ورکړي دا ما هم وولي دا خرڅ خلک دي ځکه دارنګه څوک زه نه یې لکوم له ننه بعد ستا تنخوا 10,000 روپۍ سوه 15,000 روپۍ ستا د ایماندارۍ دي 15,000 روپۍ ستا د ډیپټۍ دي کور د ودان څه خان صاحب زما هم دوی سرکي بچیان دي له لوږې په ځان خولې لګوي تنخوا در رالوړه کړه کور د ودان بس دا ستا د ایماندارۍ معایزه ده راسه اوس خپله ډیپټي شو کړه د چانک شان له ټیبله ټول کړه